زما شعرونه د ولس د محرومو قصه ده، زما شعرونه د ولس د محرومو قصه ده، او د دې لمبه لمبه حالاتو د لمبو قصه ده. او ما د قلم په څوکه جبر د جابر غندلې، ما د قلم په څوکه جبر د جابر غندلې، او ما بیان کړي د خوارانو د سلګو قصه ده. وجود مې ستړی شوی دی خوبونه رانه غواړي، وجود مې ستړی شوی دی خوبونه رانه غواړي، خو ذهن کې سوالونه جوابونه رانه غواړي. او د قام په غم غمجنه د وطن په ویرخته یم، د قام په غم غمجنه د وطن په ویرخته یم، او جانان لیونی شوی دی خالونه رانه غواړي. او قایله یې پسه کړم، قایله یې پسه کړم، بېوسه پښتنۍ ما، او بچی مې په ضد شوي کتابونه رانه غواړي. او حالاتو مې په سیمه د نفرت ازغې کرلي، حالاتو مې په سیمه د نفرت ازغې کرلي، دا ځکه د وطن فضا ګلونه رانه غواړي. او نایاب په مینه پایم او په مینه پسې ګرځم، نایاب په مینه پایم او په مینه پسې ګرځم، خو ګیر چاپېره خلک دي جنګونه رانه غواړي. اختتام به د خپل والد صاحب په یو قطعه باندې کوم چې شپېته کاله ژوندون خو څه وړه تجربه نه ده، شپېته کاله ژوندون خو څه وړه تجربه نه ده، او د هر سړي د مینې پرسنټیج راته معلوم دی، او د ژوند تودو سړو راباندې ډېر څه زده کړي، په دغه کتابچه کې هر یو پیج راته معلوم دی. ټولو ډېرو قدرمنو او درنو میلمنو ته د زړه د کومې هرکلی وایم. السلام علیکم. زما لپاره د فخر مقام دی، د خوشحالۍ مقام دی چې نن زما پلار د درناوي په توګه دا دومره ښکلی بنډار را جوړ شوی دی. زه په دې فخر کوم، زه ویاړ کوم چې زما والد محترم سراج الدین سراج صاحب ما د پیسو او د دولت په دغه کې نه پټوي، خو ما ته په میراث کې د پښتون قام د خدمت سبق راکوي. نن که زه د یو تعلیم یافته زنانه په حیثیت دلته ولاړه یم، تاسو ته مخامخ یم، نن که فرحان سراج، سلمان سراج او رضوان سراج د پښتو خدمت په هسکه غړۍ کوي، نن که لس کلن ارمان سراج د پښتون قام خدمت ته ولاړ دی، او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هر پښتون پیژني او پښتانه مینوال لري. د دې هر څه شاته زما د خوږ پلار سراج الدین سراج صاحب لاس دی، خو د هغې سره سره زه دا وضاحت کول غواړم چې زموږ د تربیت، زموږ د دومره محنت او د هر څه نتیجې نه شاته زما د مور ډېر لاس دی، چې هغه د معاشرې هغه کړی لړۍ ده چې موږ ټول بچي او زما والد سراج الدین سراج صاحب دې مقام ته را رسولی دی. زه په فخر سره وایم چې زما مور محترمه والده صاحبه چې ده هغه الان کې انپړه ده، خو هغې د سراج الدین سراج صاحب شاته یو داسې کردار لوبولی دی چې هغه نن سراج دی او په پښتونخوا راخور دی، نو د هغې د برکته دی.